الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة. اما بعد، دا نننی نشست دا د سوالات و جوابات مبارک دي. اول سوال او مسله دا ده چې آیا په موبایل باندې تلاوت کول څنګه دي، او یا چې تلاوت سړی کوي او اودس کینی او به د سکرین باندې هغه ګوته راکاږي. جواب دا دی په موبایل باندې بل اتفاق تلاوت صحیح دی. بیا که بیا اودس تلاوت کی نو کول خوشي، خو چې د سکرین باندې په کم ځای کې د قرآن کریم هغه الفاظ په هغه ځای باندې بیا اودس ګوته نشي کېښودی. نو بهتره خو دا ده چې قرآن کریم کې تلاوت کی. دا خو چېرته ډېر مجبورۍ په حالت کې سړی په سفر باندې رواني نو بیا موبایل کې تلاوت کول پکار دی. باقي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاته هم ذکر کړیم دی چې په ثواب کې څه کمی نه راځي. په قرآن کریم کې چې کم ثواب ملاویږي عمدک په موبایل باندې تلاوت کول پایم دغه پوره ثواب دی. خو بهتره ده چې په قرآن کې هغه تلاوت وشي. نو بیا اودسه که به دغه سکرین باندې هغه لاس راکاږي نو د دې د وجې نه دا منع ده، لکه دا دی په قرآن باندې هغه ګوته ږدي نو بیا اودسه به هغه ګوته نه راکاږي په سکرین باندې. هغه که ځای پکې خالي وي هغه ځای باندې بیا ګوته کېښودی شي. دویمه مسله دا ده آیا په سرګټو په نسوارو باندې اودس ماتیږي که نه ماتیږي. نو د دې جواب خدا دی چې کم ملګري هغه دې کې پاخه وي، یعنې د ډېر وخت نه سرګټ هم څکي او نسوار هم هغه کوي نو د دې اودس نه ماتیږي. خو بهتره دا ده چې کله مانځله یا تلاوت هغه ودرېږي نو په هغې باندې بیا به خوله کنګالي ضرور بې ضرور. نو اودس خو پې د پوخ کس نه ماتیږي. چې نوجواني او نوې نوې شروع کړي نو په ده ګورې چکر راولي نو ده لپاره بیا اودس کول بهتر دي. او بله درېیمه مسله دا ده چې آیا مدرسې ته زکات ورکول څنګه دي. نو مدارس خدا خو زمونږ د عوامو غریبانانو په دې زکاتونو په دې صدقاتو چلیږي. خو چې کمې مدرسه کې مسافر طالبانی نو بهتره ده چې هغې مدرسې ته دغه زکات وړي شو په هغه مسافرو طالبانو په لنګر په خرچه باندې ولګي. باقي د مدرسې آبادۍ دی نو بیا په هغې باندې علما پوهېږي چې کم مشري هغه له هغه پیسې حواله شي هغې بیا غریب ته ورکړي نو هغه تملیک پکې کوي، هغه طریقه هم ټیک ده. څلورمه مسله دا ده یو امام دی هغه کومه او جلسه صحیح نه کوي، یعنې په جلتۍ باندې مونځ کوي. دغه مقتدیانو ته پکار دی چې د امام ته ووایي ځکه کومه واجبه ده او جلسه واجبه ده، دا طریقې ټیک نه ده نو دله ویل پکار دي. ځکه چې د ده مونځ هغه کامل نه دی نو د مقتدیانو مونځ به بیا څنګه کامل شي. او که دا د کس ته پاتې شي دا ګوره بیا په سیده سو هم نه راګرځي چې کم هغه واجب سیز پاتې شي. دا خو په ایره باندې سړي نه واجب پاتې شي نو بیا په سیده سخو باندې موږ راګرځو. پنځمه مسله دا ده چې آیا د خینې اولاد ته هسې موږ ورته پښتو کې د سانډو اولاد ته د خینې اولاد ته زکات ورکول بالکل صحیح دي چې غریبانان نو زکات ورته ورکول شي. او بله مسله ده 4-5 کسان دي او د جمعې مونځ کې داسې بیابان کې دي او د جمعې مونځ کې نو مونځ خو کولی شي د جمعې، یعنې یو کس امام شي نور مقتدیان شو، خو دا یو کاکا پکې وي یاره موږ ته اقامت نه راځي. نو د حضرت شیخ ادریس صاحب دامت برکاته هم خبره یا قربان درځي او ټپې درځي او دا نه درځي. خو به هر حال مسله دا ده که یو مقتدي ته اقامت نه ورځي نو امام بیا اقامت په خپل هم کولی شي. بله مسله دا ده د سحرو د سنتو متعلق نو بهتره خو دا ده چې دې سنت کور کې وکړي، خو که بیا هم دې جومات ته ورسېدو نو دې د سنت بار وکړي چې امام کله ولاړي. ځکه قرآن کریم کې راځي واذا قرئ القرآن فاستمعوا، نو غوږ به ورته ږدی. نو چې دننه هغه دې د هغه قرت اوري د امام نو دله بیا سنت نه دي کول پکار، بهر پکار دی. اوس که دا امام بار ولاړي دله بیا بیخي یو طرف ته یو ګوټ ته ودرېدل پکار دي، خو سنت پرېښودل نه دي پکار. او اگر وي که یو رکات ته تلي مي یو رکات را لاندې کولی شي هم بیا سنت پکار دي. ځکه حدیث کې راغلی دي که تاسو د اسونو په خپو کې راکاږلې کېږئ اولې نه خو د سارې سنت په نه پرېږدئ. نو د دې د وجې نه دا علما چې وایي چې کله د اوس یو کس راورسېدو او مستې بس سلام چرباسلې کېږي نو دې بیا سنت پرېږدي، په فرض باندې نیت وتړي. ډېر خلک داسې په سنتو نیت وړي پر امام سلام چرباسي نو فرض پرېږدي په سنتو باندې لګیایي. لہذا دغه ټایم کې بیا سنت پرېږدي. بیا چې کله نور وخېږي 2 رکعات دای قایم مقام مونځ دې کړي. د سنتو قضا نشته، خو د دې سحر د سنتو متعلق د کې حدیث کې دغه زجر راغلی. بل یو زنانه دا د مسلې متعلق تپوس دا کوي چې قرآن کریم د پاره آیا لکه هغه ځان ته سرې کپړې والي د زنانه خو سور لباس دای د پاره د حسن دی، د دغه سور لباس نه د کمیز جوړول شي قرآن د پاره بالکل بل اتفاق ټیک دی. که سپین جوړې که توره کپړه که شنه کپړه هرنګه بالکل صحیح دی. بل یو کس دا مسله مخې لکي چې
یاره جی پلان کې دی کې یو کس دی او تعویضونه کې او 10,050 رالي نو که پیسې در سره ډېري نو تکړه شه ورکوه ورته دا ځان ته یو تجارت جوړ کړي او دا دومره په زرګونو باندې پیسې لري. بیا حدیث پیش کړي په بخاري کې حدیث ته صحابو یو جماعت لا یو کس هغه مار چې چلو صحابو په دم واچول 10 ګډي بيزي ورکی بالکل بل اتفاق دغه ټیک ته ممکن کار نه کو خدا تا چې کومه به جوړ کړه تا تجارت جوړ کړي تعویز کول صحیح تعویز چېړ د پاره یری د پاره دا صحیح دی برکت د پاره دا ټیک دی بعد خلک زناورو د پاره وکي نو خو ګنده ځای کې دا ټیک نه یا شرکی الفاظ پر کې بل اتفاق دغه حرام دی. احادیث کې په تعویز باندې باب شته خدا پیسې په غستر او تجارت جوړ دا ټیک نه دی او بعد په کې داسې تور چرګه براولې او تور چیلې براولې نه دا کسی کتارې دا نه دی پکار دا اوس دغه کارم ناجایزه کی او دغلته دا مال دولت ملته هغه حرامو طرف ته ځي لهذا دین ځان بچ کول پکار دی. او اخیری مسله دا عقیقه کول نو اوس یو کس دا تپوس کړي جی زما الګ ته د سوار له سکالو دی مخکې زه غریب ما وسه کوم نو دا فرض واجب خو نه مستحب او سنت عمل دی نو په عمر از او پس سوار له سمرز او په 20 مرز دا 3 ورځې اوس کدی چې دی وخت کې هم کول شي بیا چې کوم مرز درته معلومي چې په ګل پرز مثال پیدار یا د اتوار پرز نو چې د اتوار پرز پیدار د خالی پرز دی بیا وکي خو سپرز او واجب نه سنت هغه ټیم کې بهتر ده نو لہذا دې ته هغه قتل پکار دی چې آیا کم یو عمل هغه فرض نه او هغه له بیا ته د فرضیت درجه ورکې نو شریعت خو پتا باندې دومره سختی نه کی نو دا ضروري مسائل دي ملګری دا ومري او چې عملی زندګۍ کې مراشي او نور ملګرو سره هغه مخ کې دا شیر کی